حضرت ابراهیم علیه السلام هم لګیا دی یو ځای کې ګډه چیلې سرولې یو خشتا هلک راغی ډېر ښکلی هلک او خشتا اواز هم نو د هلک په خشتا اواز لګیا یو د خدای صفت کوي سبحان ذی الملک والملکوت هغه الله چې د دې دنیا او د هغه اسمانونو او د عرش نه بره چې څه دي د هغې ټولو مالک دی او دا د هر عیب نه پاک دی سبحان په دې الله خوشحاله سبحان ذی العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت هغه لږ په خشته اواز لګیا دی او د الله صفتونه کوي نو ابراهیم علیه السلام ورنږدې شو برخورداره ډېر ښکلی اواز خدای درکړی او زما د رب د ډېر ښکلي صفت په مسلمان د الله صفت خوږ لګي لکه د دوست صفت په دوست خوږ لګي که نه نو چې څوک د خدای صفت کوي او ته مسلمان یې اورې نو په تا به څومره خوږ لګي ډېر په خشته اواز دی زما د رب دا صفت وکړو نوم دې واخېسته یو ځل بیا راته ووایه بچې ډېر خوند یې راکړه هغه هلک ورته باباجي څه به راکړې یو ځل خو مې درته خیراتي ووایې څه به راکړې وی بچې چې ته څه غواړې وایه خولې نه وباسه وی باباجي دا نیمې ګډې چیلی به راکړې ډېر لوی قیمت دی اوس که زه هم ما به وایي چې مړه ظلم مه کوه که نه نو اوس ته یو دوه ټکي اواز د خولې نه وباسې نو نیمې ګډې چیلی غواړه یو 10 روپۍ غواړه یو 20 روپۍ غواړه یو 50 یو 100 غواړه زه یو ګډو غواړم نیمې ګډې چیلی څه کې ظلم کې ګنې بابا ورته ویلي چې د مړه خپل کار کوه وایم وره لیکن حضرت ابراهیم علیه السلام خو خلیل الله د زړه کې الله پروت دی د هغه په زړه کې د الله نوم پروت دی د هغه په زړه کې د الله ذات پروت دی د الله صفت پروت دی محبت د الله د ذات نه مراد د الله د ذات محبت پروت دی بچی نیمه ګډه چیلی وي او در به کړی شابه وایه هغه ورته بیا په خشته اواز لګیا یې سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والهیبة والقدرة والکبریاء والجبروت وی بچی یو ځل به راته بیا وی وی باباجي نور به څه راکړي وی دا باقي ګډه چیلی هم ستا نو بیا یې ورته وی بچی یو ځل به راته بیا وی ډېر خوند یې راکړي هغه هلک ورته وي باباجي هغه ګډه چیلی خدای هم راکړی نور به څه راکړي وی بچې دا ګډه چیلی به سرول غواړي که نه زه به رشپونکی شم درته بیا وسروم خو ما ته زما د رب دا نوم په دغه ښکلي اواز ووایه هغه هلک ورته وایي ای ابراهیم خلیل الله دا ګډه چیلی د ستا مبارکي زه انسان نیم زه فرشته یم الله راولېږلم چې ته لاړ شه او زما دا خلیل وګوره چې د ده په زړه کې ما سره څومره مینه ده دا اړه وله چک که ده وګوره لغوندې څومره محبت دی واقعي چې ستا په زړه کې د خپل رب مینه شته او د خپل رب محبت ستا زړه کې پروت دی ټولې ګډه چیلی دې م ترې قربان کړی او ځان شپونکی کې هم د الله د نوم دپاره الله په خپل نوم خوشحالیږي بس زما چې صفت کې زه خوشحالیږم د الله چې کې الله بولې نه خوشحالیږي بلکې رب العالمین فرمایي وی هغه انسان چې ما یادی او هغه انسان چې ما نه یادی مثل الذي یذکرنی ومثل الذي لا یذکرنی مثل الحی والمیت د دې صفت او مثال د ژوند او د مړي دی چې ما څوک یادی نو دا جمدی دی چې ما نه یادی دا مړی دی جمدی انسان او د مړي منځ کې څونه لوی فرق چې نه یادی دا مړی دی مړی څه په مړي څوک څه پروا ساتي په داړو څه پروا نه ساتي مړی خلق لرکۍ دا زمانه لرې دی مړی له خلق توجه نه ورکوي د لاړو توجه نه ورکوي مړی له خلق ګرم او یخ نه ورکوي داړو له اسم نه ورکوم په داړو زما څه پروا نشته او چې ما یادوي نو دا جمدی دی د جمدي خلق عزت کوي بالښت ورته اچوي په ګرمې اوړي کې ورته اییر کنډیشن لګوي په ژمي کې ورته هیټر لګوي
دا جمدی مثال ذکر باندې الله خوشحالی بلکې د دې ټولې دنیا روح د الله نوم دی ګورئ څنګه د انسان دا وجود دی او دا وجود یو روح غواړي که دا روح پکې وي خو دا وجود به جمدی وي او که روح ته لرې کې وجود به مړي دقه رنګې د دې دنیا او د دې کائنات هم یو روح دی که هغه روح پکې وي دا ټول کائنات به جمدي وي او که روح ته اووت دا ټول کائنات به مړه شي د دې ټولو کائنات ولې وجود کې چې روح وي نو وجود جمدی دی څونه عزت یې خلق کوي روح دی پکې باباجي راځه اله باباجي کېنه باباجي سلام علیکم باباجي اوږې دی ډوډۍ والا راوړه اله باباجي نار دی ډوډۍ راوړه باباجي تږې دی اوبه والا راوړه اله باباجي ګرمي وشوه پکې وته اوبه بوزې وته وه باباجي اله زما د زوی واده دی ما سره روټۍ لبځې اله باباجي زما خیرات ته دعا به ته کې هلکه باباجي ته لاره ورکې باباجي له څادر خلک کوي که نه کوي او چې دا باباجي مړ شو چا ویلي چې ډوډۍ والا راوړی چا ویلي دي اوبه والا راوړی چا ویلي دي ټر ورته ولګوئ چا ویلي دي چې ایر کنډیشن ورته ولګوئ چا ویلي دي چې دا باباجي راولی چې ما ته دوا وکړي بیا باباجي په پوزه کې ور واچوې او د کفن ټوکړه دې ته وکړي او قبر ته ورښکته کوي پته ولګېده چې د کمال شی دا روح دی ګورې دا روح د کې دی د عزت او چې روح دی وت عزت ختم شو چې دا روح په ده کې نو خلق ورته پلان کې مولوي صاحب وایي خلق ورته پلان کې بابا وي چې روح دی وت اوس نوم بدل شو مړی ورته وایي جنازه ورته وایي جنازه راوالی مړی اوچت کې مړی دې خوا یو څه جنازه دلته یو څه هلکه ښخ شو او ښخ شو مړی ښخ شو های های ټول چل په روح کې دی دا قرنګې دا ټول کائنات یو وجود دی د دې روح څه شی دی د الله نوم تر څو چې د الله نوم دلته یادېږي ذکر کېږي په دې مخ د ځمکه نو دا کائنات به جمدي وي او که د خدای نوم روح ته ووته مړه به څوک وایي حضور پاک فرمایي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم ویلی شي نو قیامت به نه راځي او چې د الله نوم د مخ د ځمکې نه ختم شو نو روح ووته نو قیامت به راځي کائنات به جمدي وي چې د الله نوم ویلی کېږي او چې د الله نوم ختم شو کائنات مړه شو ختم روح دلال ختم شو یو سات کې به قیامت راشي او دا انوار او سپومې او غرونه دا به دوړي وړي شي او دا به مالوچو په شان دا غرونه والوځي او ختم بشي تر دې حده پورې یو حدیث کې داسې راځي وی تر څو چې اونه د الله نوم اخلي دا به شنی او چې کومه څانګه اوچه شوه دې د خدای نوم بند کړی ذکر یې بند کړی تر څو چې اوبه روانې وي شرلار کوي د خدای نوم علي نو روانې اوبه نه څښا کېږي او چې کله دا ودرېدې د خدای نوم بند شو څښا به شي تر څو چې ستا دا کمیس او جامې پاکې وي د خدای ذکر کوي چې کله خیره نشي د خدای ذکر بند تر څو چې په دریاب کې کب د خدای نوم اخلي نو ښکاري به نه ښکار کوي او چې کله د خدای نوم بند شو نو د ښکاري په جال کې به نښلي او تر څو چې دا مارغان په هوا کې د خدای نوم اخلي د دې به خدای حفاظت کوي د ښکاري په جال کې به نه راځي او چې د خدای نوم بند که د ښکاري په جال کې به راشي خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تیر شوی د بادشاہ مجلس کې ناستو او ابو علی ابن سینا د بادشاہ حکیم دی ابو علی ابن سینا د زمانه حکیم او صاحب فلسفي قابل سړی او خيار سړی ناشنا او داغه په ډېر لوی عزت کېده بادشاہ به د ابو علی ابن سینا ډېر عزت کاو ځکه د بادشاہ خاص حکیم او د خپل فن لوی عالم او لوی مولاو چې به دربار ته راته په اس باندې سور نو ټول دربار به ورته ودرېده او بادشاه به م ودرېده
او د بادشاه سره به یو ځای په اس باندې دربار نه وته او راته به لوی عزت او لوی شان مجلس کې ابو علي ابن سینا ناست دی بادشاه ناست دی وزیران ناست دي مشیران ناست دي او خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه د الله د نوم صفتونه شروع کړي د الله په نوم باندې دا ټول کائنات جمدي دي د الله نوم د دې ټولو کائناتو روح دی د الله نوم چې وي نو دا ټول کائنات به جمدي وي او چې د الله نوم نه کائنات به ختم شي د الله نو دا صفتونه کوي نو ابو علي ابن سینا ورته وایي خواجه ابوالحسن خرقاني ته وی دا یو رکوټې ټکې او دا ټوله دنیا کې انقلاب دی رکوټې ټکې راستري دی پوټینې ټکې د الله نو خواجه ابوالحسن خرقاني ورته مخ ور واړو وی ای خر تو چې دانی وی خر ته په څه پوهېږې پخوا دا فارسي عامه وه لکه د عربۍ په شان زمونږ په کتابونو کې هم پخوا به خلکو فارسي زده کوله زمونږ په دارالعلوم دیوبند کې باقاعده به د ټولو خلکو د زمونږ د مشران چې څومره علما ټولو له فارسي ورتله فارسۍ کې شعرونه ویلي نو او ته وي ای خر تو چې داني خره ته په څه پوهېږې ابو علي ابن سینا ته وي چې دی ورته ووایي نو د ابو علي ابن سینا نه خولې روانې شو ځکه یو ډېر لوی سړی چې د بادشاه په دربار کې دی ورته خر ووایي خو هغه دی په شرمونو شرم او رسوا شو د وزیرانو مخ کې مشیرانو د بادشاه په مخ کې هغه رنګونه بدلول چې خدای دا خواجه صاحب ساده سړي ما ته د دې ټولو خلکو مخ کې د ما څونه عزت دی او دې ما ته خر وایي او راته لا دا مو چې خر ته په څه پوهېږې او خلک هم مسکي مسکي شو چې ابو علي ابن سینا یو ټک سره یې داسې خیره کړه چې سمې برابر کړه او د هغه غریب رنګونه بدلېږي زیړ تور رنګ یې زیړ شو یو لوی سړی یو وزیر چې ته د بادشاه په دربار کې لږ معمولي غوندې بې عزته کې دا خو د هغه دپاره ډېره لویه خبره ده او خواجه صاحب هم حقه لګیا دی بس دا ټکې هغه ته ووایي او لګیا دی د الله د نوم صفتونه کوي او خلکو ته وي د الله ذکر کوي الله یادوئ په دې به جمدي په دې به ستاسو کور جمدي وي داسې چې مخ ور واړو وی حکیم صاحب وی دا څه چل در باندې وشو ته خو رنګونه بدلې را بدلې رنګ دې زیړېږي او تورېږي خولې در نه وبې دی څه چل وشو ته خو سمناست وې اوسه پورې وی خر دې راته وي او رنګونه به نه بدلېږي په شرمونو دې وشرمولم په دې ټول مجلس کې د بادشاه او د وزیرانو په مخ کې د ما څونه عزت او د څونه رسوا کړم یو خر دې راته وي خر او ته ماته وې رنګونه بدلې رنګ به نه بدلېږي خواجه صاحب ورته وی یو خر پتا کې دون انقلاب راوسته چې ما درته وی خره یو خر چې رنګونه بدلې را بدلې خولې د نه بیږي نو د الله نوم به انقلاب نه راولي خر ټکې انقلاب راولي د الله نوم به نه راولي چې ته د الله نوم کې څه کمال دی بس واقعي د خدای نوم اغشتل دا د الله خوشحالي ده الله پې خوشحالي چې الله نوم دې دی الله راوست شاه ولی الله رحمت الله علیه د مغولو بادشاه د دیلی جومات نه راووت او یو چغې واله واه د دیلی جامع مسجد نه راووت او یو چغې واله شاه ولی الله صاحب ای د مغولو بادشاهانو زما زړه چې د کم زما سینه چې د کم سیز نه ډکه ده قسم په خدای که ستاسو په خزانو کې دومره شی وي چې د هغې برابر شي د هغې قیمت تاسو سره نشته زما سینه چې د کم سیز نه ډکه ده په خدای قسم که ستاسو خزانو کې د هغې قیمت دي په خدای قسم چې ستاسو د ښځو په وجودونو کم سره او سپینه او زیورات دي او کم یاقوت او مرجان دي که هغه هم د هغې قیمت ورکړی شي تاسو سره د ټول مغلیه دور بادشاهانو تاسو سره د هغې قیمت نشته خلکو وی دا شاه صاحب باندې څه چلو شو خاندان مغلیه خو صاحب په دروازو باندې هم هیرې او جواهرات لګولي خاندان مغلیه د هغوی زنانه خو د هیرو د جواهراتو تاجونه په سر کړي دي هغوی خو د هیرې او د جواهراتو دغه بند کړي دي تاجونه چولی دي د هغوی د زنانو په جامو خو هم د سرو زرو د سپینو زرو کارونه شوي دي د هغوی خو د اسونو زینونه هم د سرو د سپینو دي
او دی وی چې ستاسو ټولې خزانې را یوځای کا او ستاسو ټول دولت او مال یوځای کا زما په سینه کې چې کم شی پروت دی د هغې قیمت ته نه رسي څه وایي دی چا دې تپوس وکړه صاحب دا څه شی دی وی زما زړه کې د الله نوم پروت دی د الله نوم پروت دی د الله نوم خو هر مسلمان د خدای نوم نه 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 د الله نوم دا چې زما زړه کې هر وخت ذکر قلبي روان دی زما زړه کې هر وخت زما زړه الله ته متوجه دی زما په زړه کې هر وخت د الله رحم و کرم پروت دی هغې سره د مغلیه بادشاهانو دولتونه چې څومره دي هغه د هغې قیمت نشي پوره کړی واقعي د الله نوم چې د چا زړه ته وردن نه شو او د الله نوم چې په سچه د چا زړه کې کېناسته او په سچه یو انسان په خپل زړه کې د خپل رب سره دوستانه او تعلق جوړ کړ بس بېغمه اوسه بیا خواجه عبدالواحد قریشي رحمت الله علیه یو ډېر نیک بزرګ تیر شوی ډېر بزرګ نو په یو وینځه وه په دې بغداد کې میمونه نوم یو نیکه جینۍ وه تکه توره وه مشرم و تورم و وینځه وه د چا ګډې چیلی به سرولې نو خواجه عبدالواحد رحمت الله علیه په لاره تېرېده او دا میمونه لګیا ده په هغه صحرا کې منځ کوي بوډۍ ده که نه تکه توره بوډۍ ده د شانم ټیټه ده وینځم ده لګیا د خپل منځ کوي او چې خو یې وکتل نو ګډو چیلو سره شرمخان او زمري یو ځای سریږي ګډه چیلی هم لګیا دي ګیا خوري او شرمخان هم ورسره تاویږي را تاویږي دغه ګډو چیلو څوکی شرمخان کوي شرمخان ته ګیر چاپېره تودي چې دا ګډه چیلی چې تروکه نه شي اونه تخدیسو کې اغلا نه کړي وره حالانکه شرمخ خو د ګډې چیلی دشمن دی شرمخ خو چې یو شرمخ هم وي 1500 ګډې چیلی هم وي نو پرېږدي یې نه غونډې رامړې کې بیا ورسره ګوري او دا ښه بېغمه لګیا د خپل منځ کوي نو خواجه عبدالواحد رحمت الله علیه پرې حیران شو چې خدایه دا څه مسله ده دا څه ماجرۍ نه وه نو چې مونځ یې خلاص کړه ورته یې میمونۍ وی دا د کله نه ستا د ګډو چیلو د شرمخانو جوړه پیدا شوې ده هغې کې خو داسې جوړه ده چې یو ځای ورسره منډې وی او څوکی کوي وی دا د کله نه وی چې کله زما د خپل الله سره جوړه شوې کله چې د خپل خدای سره جوړه شوم نو دا شرمخان زما ګډو چیلو سره جوړ شوی ډېره واقعي د مارونو ډېره د عبرت خبره ده که موږ د خپل الله سره جوړ شو که نه ټول کائنات به تا سره جوړ خو که زه د خپل رب سره جوړ نه شوم نو کائنات ما سره نه جوړېږي نه ما سره روغ صحت جوړېږي اب بیماری به راځي نه ما سره عزت جوړېږي بې عزتي به راځي نه ما سره خوشحالي جوړېږي پریشانی به راځي نه ما سره مال او دولت جوړېږي غربت به راځي فقر به راځي نه ما سره د خلکو مینه جوړېږي کنځل به راپسې خلک کوي نه ما سره عزت جوړېږي بې عزتي به مې خلک کوي خو که ما الله سره جوړ شم نو صحت به ما سره جوړي عزت به ما سره جوړي خلک به ما سره جوړي مسلمانان به ما سره مینه کوي مال او دولت به راته متوجه وي عزت به راته متوجه وي او مخلوق به راته ټول متوجه وي بنیاد دا دی زما وروڼو موږ خپل خدای پرېښی دی موږ بوتانو پسې شوي الله مو پرېښی دی موږ خدای نه یادوو موږ چې کله تکلیف کې مبتلا شو نو موږ بیا غم کې پرېوځو بیماری کې پرېوځو نو زموږ د خولې د الله نوم وخیږي یا الله موږ چې کله په مصیبت او ټینشن کې پرېوځي نو زموږ د خولې د الله نوم وخیږي بس دا مصیبت وخت اسې هم خدای نه دی نه چې کله مصیبت کې نه الله یادوه نو ساتي به د مصیبت نه کله چې تکلیف کې نه د الله نوم یادوه کله چې په راحت کې الله یادوه بچې د خلکو په اوږو قدم اخیستل ګناه ښه چې کوم دی راشه هلته شاته کښېنئ د یو بل په اوږو قدم اخیستل دا ګناه دا ښه نه توجه هم د ټولو ملګرو پې خرابه شي چې څوک هم راشي شاته دې کښېنئ
یا بره ځای شته یا هلته جومات کې ځای شته خو نبی علیه السلام فرمایي چې چا د خلکو په اوږو قدم واغېسته وی ځان له جهنم ته لاره جوړه کړه یو دی چې یو سړی دلته کې بیمار دی متیاز یې ورلی نو کاغذي نو خیر دی هغه تلی شي هغه که بیا خپل ځای له واپس راځي نو هم راتلی شي بیمار دی کمزوری دی خو داسې به د خلکو په اوږو قدم نه راړوې ښه د دین مسله مې درته بیان کړه چې خفه نه شي به هر کیفه وی ما چې د کله نه د الله سره جوړه پیدا کړې نو د زمرو د شرمخانو زما ګډو چیلو سره جوړه ده امام ابو یوسف رحمت الله علیه چیف جسټس شو قاضی القضات چې ورته وایي چیف جسټس قاضی القضات د هارون الرشید نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورغی وی ما ته څه نصیحت وکړه نصیحت راته وکړه نو ګوره اوس که داسې بل چاله تلی وي نو څه نصیحت به یې ورته کو چې بچې ته خو قاضي جوړ شوې د انصاف فیصله کوه قاضي ته خلک دا نصیحت کوي او د مظلوم خیال ساته او رشوت ماله او هر وخت چې دله څوک راشي نو دروازه ورته مه بندوه نو که قاضي ته چې نصیحت کې دا نصیحت پکې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څونه هوښیار انسان او ته وی صاحب قاضي جوړ شم ما ته نصیحت وکړه وی بچې یو حدیث ته ویم په دې عمل کوه یو حدیث د رسول الله مبارک لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله حضور پاک فرمای وی همیشه خپل ژبه د الله په نوم تازه لره بس همیشه د خدای ذکر کوه بچې چې ته په قضا په منصب ناستې ژبه ړقوه الله یادوه بچې چې قضا له روانې الله یادوه بچې چې اوزګار ناستې الله یادوه ناشنا خلک وي امام صاحب څه نصیحت ورته وکړو امام صاحب هوښیار چې دې د خدای نوم یادوي او د ده په زړه کې د الله نوم پروتي نو دی به چرته هم ظلم ونه کړي دی به چرته هم رشوت وانهلي دی به چرته هم دا ونه وایي چې ورېږه زه نیم اوزګار او سبا فیصلې له راشي دی به چرته هم د مظلوم ته دا ونه وایي او به یې نه رټي دی به چرته هم د مالدار پره ونه کړي او د مظلوم سره ظلم به ونه کړي چې الله نوم په ژبه لګي او چې د الله نوم په ژبه علي د الله مدد به ورسره د خدای نوم کې ډېر لوی کمال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د قیامت په ورځ به یو سړی الله ودروي د ده به یو کم سل دفترې د ګناه وي یو به د نیکو وي هغه یو کم سل دفترې به څومره وی که یو دفتر راخور کې د ځمکې اسمانونه پې ډکېږي دومره ډېر به نو هغه نیکی به ولا یو دفتر په یو چابړي کې واچوي ګناهونه به ولا په بل چابړي کې واچوي نو د ګناه به درنه شي نیکی به سپکه شي نو په ده به اعلان وشي چې دا سړی بوځی دوزخ ته دی به روان شي چې روان شي د الله نه یو شی پټېږي نه خو الله د خپل نوم شان ښایي قدر یې ښایي نو الله به آواز وکړي دی بنده ته دا بنده واپس کې د دې یو نیکي پاتې ده دا ولا واپس وتلی دا نیکی دا یو نیکي پاتې را دا ولا په هغه نیکو په تلو کې ور واچوي نو دی به چې هغه وګوري وایي به چې رب ما هذه البطاقه زموږ علما دې حدیث ته بطاقې وایي الله دا پټینې کاغذ څه شی دی د دې دومره ګناهونو یو کم ستلو دفترو په مقابله کې دا پټینې څه شی دی الله وی لا ظلم اليوم نن د ظلم ورځ نه ظلم به نن نه کېږي دا یو دی پاتې ده ورشه چې دا دوباره نیکي وتلي او دا یو پکې ور واچي اوهو خدایا یو ځل خو په ما نوم اعلان وشو چې پلانکې د پلانکې زویرې دوزخ ته دی نو اوس پر باندې بیا اعلان کېږي چې پلانکې د پلانکې زویرې دوزخ ته دی بیا به د اعلان کېږي دا به څه کېږي دا پټې کاغذ که زه وروام چې بنو زما خو یو کم سل دفتره د ګناهونو دي او دومره ډېر دي چې ځمکې اسمان په یو ډکېږي الله وینا ظلم شته دی نه دا دنیا نه د دلته ظلم نشته دا یو نیکي دی پاتې ده واپس کې دا ولا واچي دی به بیا واپس کې تللی
هغه یو کم سل دفتره د ګناهونو به بیا و چابړي کې ورته ورواچي هغه یو دفتر د نیکو به واچي او نیکو سره به د پوټینې غوندې کاغذ ورواچي چې ورواچي نیکیت به درنې شي او ګناهونه به سپک شي او په ده به اعلان وشي چې فلانکي د فلانکي زوی د هغه نیکۍ درنې شوې جنت ته دی دی وایي خدایه دا څه شی دی دا پوټینې کاغذ کې څه دی خو زه را دوزخه بچ کړم دا خو زما په ټولو ګناهونو باندې درنه شوه دا څه شی و الله وایي دا زما نوم دی دا زما نوم دی ولذکر الله اکبر د خدای د نوم نه لوی شی بل شته دی نه شته نه بل ځکه حضرت موسی علیه السلام الله نه تپوس وکړه وی الله ما ته داسې یو شی وښایه چې زه یې ویم او ته پرې ډېر خوشحالېږې وی لا اله الا الله وایه وی الله دا خو ټول خلک وایي ما ته هغه شی وښایه چې بل څوک یې نه وی او زه یې ووایم او تا ته پرې نږدې شمه الله وی ای موسی چې دا اوه اسمانونه او اوه واړه ځمکې د تلې په یو چابړي کې واچئ او دا کلمه په بل چابړي کې واچئ دا به پې وزندار د الله د نوم سره څه شی برابرېدی نه شي هغه سړی وایي څه شی دی الله وی زما نوم دی زما د نوم مقابله بل څوک نه شي کولی دا لفظ د الله دی څومره په اسانه موږ جنت ته تللی شو څومره په اسانه موږ الله خوشحالولی شو څومره په اسانه موږ د ګناهونو مقابلې کولی شو افسوس موږ د خدای نوم نه لو افسوس موږ خدای نه یادو لا اله الا الله نه په ګاډي کې به سواري خلک روان به غیبت به کوي دروغ به وایي چغلي به کوي د خدای نوم څوک نه په کور کې به ناست وي د خدای نوم به نه بچو سره به ناست وي د خدای نوم به نه هلکه د خدای نیکبخته چې اوسګارې نو لږې تسبیح راواله که نه الله یاد که که نه لا اله الا الله وایه که چې په لاره روانې نو خدای ولې نه یادې چې کور کې ناست دی الله ولې نه یادې بیټک کې ناست دی او فضول خلکو سره ګپې شپې لګې قسم په خدای که دی دا وخت به دی بیا افسوس پی حضور پاک فرمایي کم مجلس کې چې الله یاد شو بس برکتي شو کم مجلس کې چې خدای یاد نه شي دی به افسوس کوي چې هسې رانه وخت لاړو ما خپل رب یاد نه کړ من ټوله ورځ لګیا یو څوک د یو غیبت څوک د بل غیبت دکان کې غیبت په پټي کې غیبت په لارو کې غیبت په کور کې چې ښځه بچي کښېني د بل غیبت او خپله خو د بل سپکه دا زمونږ کار شیوه ده او نن سبا خو دا موبایل مردار راوترې ټول خلک په دې موبایل کې لګیا دي خدای ته یې دی ټوله ورځ دا خلک په دې موبایل کې نښتې دي په سړک کې مو په لاره کې مو په ګاډي کې مو په موټر کې هر ځای کې بس کشکش یې شروع کړي او په موبایل کې لګیا دي یا د خدای بندګانو دا مو نه پکارېږي دا الله هم پکارېږي په دې ګوتو حضور پاک فرمایي د دې بندونو نه به الله د قیامت پر ورځ تپوس کوي تاسو په دې زیات شوي مو که نه دا بندونه دې له به ژبه ورکړي ژبه دې به خبرې کوي چې په دې ګوتو د الله یاد کړي دا به د قیامت پر ورځ درته ګوی کوي چې الله په دې زه یاد کړی او چې په دې ګوتو د خدای نه یاد کړي دا ګوتې به وایي چې الله زه ما باندې ته نه یاد کړی دا اندامونه به درله ګوی کوي د قیامت پر ورځ باندې تمہارو ذکر کوئ الله یادوئ لا اله الا الله وایئ الله الله وایئ سبحان الله وایئ الحمدلله وایئ حضور پاک یو ځل وفرمایي وی چې کم انسان یې سون آسان شی درته ښیم هر مانځه پسې لس کرته سبحان الله لس کرته الحمدلله او لس کرته الله اکبر وایي څو شو هلکه دېرش نو په پنځو منځونو پسې څو شو 1.5 هلکه حساب د سره کوم چې 10 نو پنځو منځونو پورې څو شو 1.5 نو حضور پاک فرمایي وی دا 1.5 ستا په ژبه شو او د خدای په نیز باندې دا څو شو په لسو کې ضرب ورکا 1.5 زر شو دی وی 1.5 الله دله په څو حسابوي 1.5 زر یو زر او 500 د خدای په نیز چې ته 10 شوې نو د خدای په نوم 300 شو
چې بل مانځه پسې بیا 13 وې 10 او 10 نو بیا 13 شو نو 300 شو نو 1.5 زر شو او چې کله سملې چې کله اوده کېږي نو سل بیا ووایا څو شو سل 3 کرتا سبحان الله 3 کرتا الحمدلله او 4 کرتا الله اکبر نو سل شو نو په جبه سل شو د خدای پنی زر شو نو 1.5 زر هغه او زر دا شو څو شو 2.5 نو پیغمبر مبارک فرمایي وسته څوک چې دروازې 2.5 زره ګناه کړي د 2.5 زره ګناهونو دپاره خدا مسله ختمه شوه 2.5 زره ګناهونه پې لاړل دوړه شو ویشته څوک چې دروازې 2.5 زره ګناه کړي نه الله پیغمبره 2.5 زره خو ډېر شی دی دا چا کړي دي نو د 2.5 زرو خو دا ذموار شو ښه اوس که ته بالفرض هر مانځه پسې سل کرته وې سبحان الله 3 کرته دا به وایه ګورې ښه او 3 کرته الحمدلله او 4 کرته الله اکبر هر مانځه پسې 3 4 نو څو شو سل شو که نو بل مانځه پسې بیا سل نو بل نو 1500 شو څو شو 1500 او چې کله سملې نو سل هغه شو څو شو 600 نو اودې وې 600 او د خدای په نس په لسو کې ضرب ورکا نو 6 زره ته جوړ شو اودې وې 600 د خدای په نس څو شو 6 نو کدی په دغه ورځ 6 زره ګناه کړي هغه به پې دوړه شي 6 زره څوک کولی شو څومره د خدای کرم وره ابنګه بیا غافله یو نو ما سره به دا وعده کوې که خیر انشاءالله چې څومره ملګري دي ټول به هر مانځه پسې که هغه مونځ دي چې هغې پسې سنت نه لکه د سار بوندې نو فردو پسې به یې وایه او چې کوم مونځ پسې سنت نو سنتو نه پسې وایه خیر دی پردو نه پسې هم ویلی شي دا نه چې ګنې پردو پسې نه شی ویلی پردو پسې هم ویلی شي خو چې کوم پسې سنت نو سنتو نه پسې وایه ماسپښین چې مونځ ټول خلاص شي نو وایه به مازدیګر بیا پردو پسې ماښام چې کله خیري فرض وکړې 2 رکعاته سنت او 2 نفل نو بیا ورپسې وایه ماسخوتن چې ویتر وکړې وایه دا به څومره چې ملګري یې د نن نه پس به هر ملګری په هر مانځه پسې دا 100 کرته تسبیحات فاطمې وایي که خیر انشاءالله او چې اوده کېږي 100 به بیا وایه دا 600 شو او په تله کې په 6 زرو حسابېږي او د 6 زرو ګناهونو ذمه دار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې حضرت علی رضی اللہ عنہ بی بی فاطمه ته حضرت علی رضی اللہ عنہ ویلاړه شه بابا له د غلامان راغلي یو غلام ته وغواړه چې ستا سره کار کوي چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته لاړه نو حضور پاک نو واپس راغله نو چې کله پیغمبر مبارک کور ته راغی نو بیبیانو ورته وویل چې فاطمه راغلې ته نه وې څه کار یې د سره نو د رسول الله مبارک دا ډېره زیاته خوښه وه نو زر وکړه لاړ حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وی موږ هم لاستو ډډې مو والې وې وی دې کې حضور پاک راغی وی موږ ورپاسېدو وی راته وی چې مه پاسې وی راغی او زما د فاطمې په مینځ کې کېناست وی راته وی بچې ته راغلې وې نو فاطمې کې ډېره زیاته حیا و هغې غږ نه شو کولی وی بچې سره راغلی وی وی ما ورته وی چې د الله رسوله ما در لېږلی وه دا غریبه په کور کې جارو وی په کور کې نو جامې یې ټولې د خاورو ډکې دا میچن په خپله تاوی پخوا خو هلته کې جرندې نه وې که نه نه مشینانو نو خلکو په میچنو باندې دانې وړه کول دا میچن په خپله تاوی نو لاسونو کې غوټې پیدا شوې او زمونږ یو سرمن د څاروي یو سرمن آها نو دروازې پې هغه یې اس ته ګیا چو او د شپې هغه ګیا ته وڅنډو نو زه او دا پې سملو خاتون جنت سیدت نساء اهل الجنه رسول الله مبارک وی د جنتیانو د ښځو سرداره ده ژوند یې دغه ده نو ما دې ته ووایي چې بابا له دې مریان راغلي دي نو ورشئ عمره یې ته وغواړه نو تا ته به لږ اسانتیا شي دا کور به در سره جارو کوي
دا میچن به د سره تاوی حضور پاک ورته فرمایل فاطمه د بدر یتیمانان ډېر محتاج دي چې دا غلامان هغوی له ورکوم راغلي دي ګوره څونه یې خوښه وه فاطمه اوهو دومره یې خوښه وه دومره او د دواړو دومره یو بل سره مینه وه چې د هغې مثال نشته د دې غریبې عمر هم کم و که نه دا د 20 کالو څه د پاسه مړه ده غریبه حضور پاک چې وفات کېده نو دا د 20 کالو وه چې لږ غوندې میاشتې نیمې کم زیات د 20 کالو او دومره د پیغمبر پسې دړمنه وه چې د رسول الله مبارک د وفات نه 6 میاشتې پس دا غریبه لاړه وفات شوه ډېره دړمنه وه ډېره خفه وه او پیغمبر مبارک ورته ویلي مو چې کوم وخت کې حضور پاک مرض وفات کې او دا راله د رسول الله مبارک په شانتې چال به یې کوو بیبیانې وایي چې موږ به دې ته وکتل نو موږ ته به د حضور پاک چال راښکاره شو نو چې څنګه راله نو نبي علیه السلام پروت و نو ځان ته یې رانږدې کړل نو چې رانږدې یې کړم دی وجاړل نو بیا ځان ته رانږدې کړه نو چې رانږدې یې کړه نو بیا وخندل نو عایشه بیبي ورته وایي وایي ما ته به الوې وایي نه دا ما سره د ما د پلار راز دی نو چې کله حضور پاک وفات شو نو بیا ته عایشې بیبي تپوس وکړو وایي زه ستا میره مور یم او زما در باندې حق دی ما ته به الوې وایي دا څنګه چل دی په یو وخت کې دی ومخندل او هم دی وجاړل وی په لومبي ځل چې رالم که نه حضور پاک له نو څه وایي ورته وا کربه ابي ای د ما د پلار غمه نو حضور پاک له تکلیف ورته بیا وا کربه ابي نو حضور پاک ورته وفرمایل فاطمې نن نه پس به ستا په پلار مصیبت نه ښه بس آخري بیماري ده نو وی زه خفه شوم نو وی ځان ته یې رانږدې کړم وی چې رانږدې کړم ما ته فاطمې صبر به کوې ګورې ښه او چغې به نه وې دا زما آخري بیماري ده او دې کې وفات کېږم نو بس ما له جړه راغله نو په پلار او بیا په رسول الله مبارک غوندې پلار باندې څنګه بنده له جړه نه ورځي ومې ژړل نو چې ما ته وکتل چې ما وژړل نو بیا ځان ته رانږدې کړم ما ته فاطمې مه ژاړه مه ژاړه ته به د جنت د ښځو سردار او زما په خاندان کې به د ټولو نه پس ما پسې ته ړومبی راځې ما پسې به راشي نو بس بیا خوشحاله شم چې ځکه لږ ساعت جدایي ده خو بیا به پلار پسې یو ځای لاړه شم د جنت د ښځو سرداره به شي څومره عجیبه ښځه او زامن حسن او حسین د جنت د ځوانانو سرداران ژوند دغه دی دغه ژوند دی او پلار څومره انصاف والا پلار رسول الله مبارک څومره انصاف والا خلک وایي چې راشه پردې جیب اوشلوه اوس بچو له یوسه مونږ خو پردي جیبونه وو مونږ خو غلاګانې کوو مونږ خو کرپشن کوو مونږ خو خزانه لوټ کړه د بچو دپاره مونږ خو پردی ډاکې وکړې د بچو دپاره پردی ځمکې مو نیولې د بچو دپاره پردی وینې زویم وخوړې د خپلو بچو دپاره خو چې بچو ته زمونږ راحته میلو شي یوازې ډوډۍ هم نه چې راحته میلو شي د بچو بنګله شته غلا کوم چې بله وله جوړه کړم پیغمبر مبارک نیازبینه لور جنت کی سردار د جنت سرداره او ورته یې غوټې وښولې چې لاسو کې غوټې دي ویې نه بچې د بدر یتیمانان زیات محتاجه دي دا مریان به هغوی له ورکوه او بچې یو شی درته ونه ښیمه چې د غلام نه دله بهتر دی یو شی درته ونه ښیمه بابا وښایه وایي چې اوده کېږې نو 33 کله سبحان الله وایه 33 کرته الحمدلله وایه او 34 کرته الله اکبر وایه دا تاله د غلام او د خادم نه بهتر دی ماشاءالله تسبیح فاطمې ورته وایي ما سره مو وعده وکړه لکه ښه دا به ټول وایه که خیر انشاءالله ستاسو فایده ده پکې که چې خپلې مبارکې لور ته رسول الله مبارک ښی نو خو فایده شو پکې که او د ګناهونو دپاره زبردست داسې ده لکه چې په خیرې د پاسه صابون او اوبه ور واچي او ختم یې کړي دا به وایه په دې الله خوشحالېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حضور پاک فرمایي ډېر خلک وایي د شیطان د وسوسو نه تنګ دی ډېر خلک نن سبا په دې وسوسو کې ډېر خلک مبتلا دي شیطان وسوسه اچي او شیطان له لړه نیولې دي او شیطان مې نیکۍ ته نه پرېږدي او شیطان مې په ګناه ور اچوي
ها ٹھیک شو ما ته دم رسول الله مبارک خولی دی او څه فرمایي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم شیطان د بنی آدم په زړه ګونټې ماتې کړې دي دلته ناست ګونټې ماتې کړې پرېږدي خو دی نه اذا غفله ګوره په دې حدیث ځان پوه کړې دنیا خلک ما ته ټلیفون کوي یاره صاحب وسوسې بیماري ده یاره صاحب وسوسې راځي یاره څوک کوي په دې کې وسوسه څوک کوي په دې کې وسوسه څوک کوي دا وسوسه ټول اوس خلک ګوتې شماري دم درته خیمه عمل پې وکړې هغه دم درته خیم چې کم دم رسول الله مبارک ښودلی دی څه فرمایي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم د بني آدم په زړه باندې ګوټې ماتې کړي ګونټې لکه یو سړی چې دشمن راو پردی او ګونټې پې ماتې کړي او په دې مری ولغلی شي بیا دې نشي بچ کېدی دقه رنګې ستا په زړه د پاسه د ګونټې ماتې کړي دي ګونټې اذا غفلا ور تا ته د وسوسې خبره خیم چې کله د الله نه غافل ای دا انسان نو وسوسه دی ورته وسوسې اچوي نو ته ولې الله نه غافل کېږي ته غافل یې ځکه وسوسه راځي پیغمبر وایي اذا غفلا چې دی کله غافل شو د الله نه نو وسوسه شیطان ورته وسوسې اچوي واذا ذکر الله خنسا او چې دی کله الله یاد کړي نو شیطان تختی پټېږي وسوسه اوس ولې راځي الله دې هېر کړی الله دې هېر الله یاد کا تختیبه او د الله د یادو متعلق په بل حدیث کې موږ ته رسول الله مبارک دم خولی دی چې څوک هم سحر وختي سل پیرې څلورمه کلمه وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير یاد دی اکو اوږده وایي څوک اوږده وایي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير خیر هر څنګه چې وایي چې سل کرته څوک سحر وایي دته به په دغه ورځ شیطان پیرې هېڅ قسمه ضرر نه رسوي نو زما خو خبره نه ده خبره د چا ده د رسول الله مبارک د الله د طرف نه به په امان کې شي حدیث کې راځي د الله د طرف په امن کې شوي نو چې الله امن درکړي نو شیطان د طبیعت نقصان رسولی شي پیرې نقصان رسولی شي نه نو چې څومره ملګري یې نو څه به کوئ سهار به څلورمه کلمه سل پیرې وایه یاده شوه او هر مانځه پسې ما په طریقه نور پوه کړی سل کرته دغه تسبیحات فاطمې به وایه او چې کله بیا هم دله وسوسه راله غصه راله بعضې وختې له غصه راشي وسوسه راشي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایي خیر و خلاص او چې کله اوده کېږې نو سل پیرې به دغه تسبیح هم وایې او یو شل پنځه سل هر څومره چې درود شریف به وایې دا ستاسو وظیفه شوه که خیر انشاءالله ها د دنیا خیر به هم خدای درکړي الله به رضام شي شکر دې ما ادا که د الله دې خوشحاله که الله به تا په فرشتو کې یادوي انشاءالله العزیز لا حول ولا قوة الا بالله دا هغه دم دی چې مسلمان له هر وخت په کار راځي او د مسلمان هر مشکل خدای په دې دم ختمی ډېر خلک پریشانه یاره جي ما ته خو لویه پریشاني ده دې سره څوک هم د هغې دپاره دا دم دی ډېر خلک وایي بچي مې نشته څوک هم دی دم دی ډېر خلک وایي مال مې نشته برکت پکې نشته دی دم دی ډېر خلک وایي قرضدار یم زما قرضه به خلاصه شي لا حول ولا قوة الا بالله دی دم دی ډېر خلک وایي بې نیکۍ ته مې توجه نشته او شیطان په مخه کړی لا حول ولا قوة الا بالله دم دی ډېر خلک وایي بې کس یم بې څوک یم هېڅ یار و مددګار مې نشته خلک را باندې ظلمونه کوي لا حول ولا قوة الا بالله دم دی قسم دې د دې نه مضبوط او بهترین دم بل نشته خو که سړی د دې د وینا په وخت کې لږ خیال وساتي او په الله مضبوط عقیده وساتي دا زه نه ویم حضور پاک فرمایي د دواړو جهانو سردار فرمایي په بهقي شریف کې حدیث دی او حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا نبی علیہ السلام نه نقل کوي حضرت ابو هريره فرمایي چې حضور پاک فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله دواء من 99 داء وی دا د یو کم سلو بیمارو علاج دی د یو کم سلو بیمارو دارو دی دارو ایسرها الهم وی پټولو کې رکوټي بیماری هغه پریشانی ده چې انسان ته د هغې سبب هم نه معلوم نن سبا خو ټینشن ورته وایي او پریشانی ورته وایي په پریشانۍ کې څومره خلک مبتلا دي
څوک د مال په پریشانۍ کې مبتلا دی، څوک د رشتو په پریشانۍ کې مبتلا دی چې زما د بچي او زما د زامنو لوڼو د ښې ځای کې رشتې وشي، دا ډېره ښه خبره ده. څوک د حج او د عمرې په طلب کې پریشانه دی، څوک د خپلې رشتې په طلب کې پریشانه دی، څوک د بیمارۍ په طلب شفا کې پریشانه دی، چاته کور کې جګړې دي په هغې کې پریشانه دی، څوک یو وزرې دي پریشانه دی، چاته د مقدمو پریشانی ده. دا د دې دا ویرکوټې مرض دی، دا 200 غټ مرضونه دي. دا پریشانی ورکوټې مرض دی چې لا حول ولا قوة الا بالله، د هغې دپاره علاج دی. او معنی څه ده؟ معنا باندې ځان پوه کړئ. معنی خپله حضور پاک ښودلې ده. یو صحابي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، یو کتاب دی د حدیثو مسند د بزار ورته وایي، په هغې کې دا حدیث نقل شوی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د نبی علیه السلام نه تپوس وکړه، بلکې حضور پاک ورته فرمایي وی اتدري تفسیرها، اتدري تفسیرها، وی لا حول ولا قوة الا بالله په معنا پوهېږي؟ عبدالله ابن مسعود ورته وایي الله ورسوله اعلم، الله رسول ته پته ده، ما ته په معنا نه ده معلومه. نو حضور پاک ورته د دې معنا په خپله بیانوي، وی لا حول عن المعصیة الا بعصمة الله، د هر ګناه نه بچ کېدل بې د الله تعالی په توفیق نه کېږي. ګناه نه، پریشانۍ نه، تکلیف نه، درد نه، او هر قسمه ټینشنونو نه بې د پروردګار د ذات نه بل څوک بچ کول شته نه، دی یو معنا. ولا قوة على الطاعة، لا قوة على العبادة، لا قوة على عمل، لا قوة على الطاعة الا بعون الله. او چې هر کار کې تابعداري د خدای کې، یا د دنیا یو کاروبار مثلا کې، نو په دې طاقت چې درکوي څوک به درکوي؟ الله. دی معنا شوه، دا لا حول ولا قوة الا بالله معنا شوه، او دا حقیقت دی. قسم دې داسې ځای کې بګیر شي چې اس به دې څوک نشي خلاصولی، څوک به دې خلاصوي؟ یا الله. حضرت ابراهیم علیه السلام ته ګوره اور ته وغورځېد، نمرود ورته اور بل کړی دی. نمرود دومره اور یې بل کړی دی چې په هوا کې مارغه پې د پاسه نشي الوتې، داسې اور دی، نږدې ولا څوک نشي راتلی. په دې چل نه پوهېږي چې د ابراهیم علیه السلام پکې څنګه وغورځو، په دې چل نه پوهېږي. ځکه که دې غورځو نو خو مونږ بیا غورځو، نو چې مونږ ور نږدې کېږو خو دا اور هم سوځوي، دې سره څه وکړو؟ دومره خطرناک اور، یو میاشت لګیا دي خلک او اور راوړي، اور راوړي او خشاکونه راوړي او لرګي راوړي او میدان یې ډک بل کړی د اور نه، په چل نه پوهېږي چې زه څه وکړم. په دې طریقو چل نه ورځي. او فرشتې پریشانه دي، فرشتې الله ته درخواست کوي پروردګاره مونږ څه وکړو؟ مونږ ته حکم وکړه پروردګاره، ستا هغه بنده چې نن په ټوله ځمکه کې دقه یو تا مني، بل څوک نشته، نو ټول مشرکان دي، شرک کوي، دقه یو بنده دی چې هغه تا مني او هغه نن اور ته غورځولی کېږي او دونه خطرناک اور. الله مدد یې وکړه. فرشتې الله ته درخواست کوي، الله فرشتو ته ورشه تاسو مدد وکړئ. یاره که دنه غواړي مدد اله. یو فرشته راله د باران، وی ما الله نه اجازت غوښتې دی، ابراهیم علیه السلام ته وایي الله نه مې اجازت غوښتې دی، او که ته اجازت راکړې خو ستا اجازت یې شرط کړی دی، که ستا خوښ وي نو اوس به یو ساعت سره ورېځ راولم او باران به دومره وکړم چې دا ټول اور به پرې مړ کړم، ختم به شي، که ستا خوښ وي. وی نه، زه خو دا نه ویم. ولې نه وی؟ دې کې دې غورځوي اسه وایي الله اعلم بحالي، ربي اعلم بحالي، پروردګار زما په حال خبردار دی. تا نه امداد غواړم، الله نه ولې نه غواړم؟ را لېږلي بېشکه تا الله، خو زما الله شته که نه، الله نه به مدد غواړم. لا حول ولا قوة الا بالله. د دې تکلیف نه بچ کوونکې او قابو موندونکې فروغ صحت بې د پروردګار د ذات نه بل څوک نشي کولی. الله نه به مدد غواړم. بله فرشته راله، وایي زه غرونو والا فرشته یم، زما په طاقت کې الله دا اختیار اچولی دی چې اوس دا څومره غرونه وی دا اوچتولی شم، لقولی شم، یو غر به اوچت کړم په دې اور د پاسه به کېدم، ما له اجازت راکړه. وایي د اجازت تعالی نه درکړم. غورځوي دي په اور کې، ما الله نه اجازت غوښتې دی، خو ستا راځی پکې شرط کړی چې ابراهیم نه تپوس وکړه، او وایي ربي اعلم بحالي. تا ته ولې ویم؟ الله ته ولې نه ویم؟ ابراهیم علیه السلام خو ابراهیم علیه السلام وکنه. قرآن کې الله وایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. په ماشوموالي کې دله موږ پویه ورکړې ده. بعض انسان ماشوم یې الله ولا پویه ورکړي، عقل ولا ورکړي، سوچ ولا ورکړي، پویه ولا ورکړي. بعضې بوډا سپین ګیري شي، عقل پکې نه، پویه پکې نه. بله فرشته راله، وایي زه د باد او د هوا او د زول او د طوفان والا فرشته یم، ما له الله د اختیار راکړی دی. څومره طوفان چې راولي دا زه راولم، څومره باد چې راولي دا بادونه زه راولم، طوفان زه راولم، سیلی زما په وس کې ده دا زه راولم. ما ته حکم وکړه، الله نه مې اجازت غوښتې دی، خو د ابراهیم نه تپوس وکړه. اوس به داسې طوفان او هوا راولم چې دا اور به اوچت کړم او د نمرودیانو په دا کورونو کې بیا ورخور کړم. دا چل ماله راځي. ټول د نمرود قلا، د نمرود قوم، د نمرود بنګلې، د قوم خلک، دا به دله ټول نیست و نابود کړم، دا به دله ټول وسوځم. ګوره څومره مضبوط طاقتونه دي ورسره، که دا مونږ ته میلو شي د دشمن په مقابله کې. مونږ وایو خو شابه دله اوس راغلې چې بېګا راغلې وې خبرې کړي. دا غر والا فرشته ته اوس راغلې، که پرون راغلې وې چې دا غر دې اوچت کړی و د دشمن په دا سر دې ښودی. دا ته خو لږ لیټ شو که نه، پرون په کار وه. مونږ به فورا دا جمله استعمال کړې وه. حضرت ابراهیم علیه السلام مکه ټکې وایي ربي اعلم بحالي، زما رب زما په حال خبردار. دا عقیده په دې جوړه وه چې لا حول ولا قوة الا بالله. خلاصې بې د خدای نه بل څوک نشي کولی، او طاقت موندونکې بغیر د الله د ذات نه بل څوک بل چا سره طاقت نشته. دا طاقت به د الله پیدا کوي. ښه نو اوس به اور ته څنګه غورځئ؟ نو بیا شیطان حرامي وله راغی، شیطان ورته چل وښو. هغه د دوزخ مچوڼې لیدلې وې، یو ټال جوړ کړی او دې پکې کښېنوې او ټال له جوټه ورکړی، د اور د منځ ته به وغورځېږي. ټال یې وله جوړ کړ، لوی ټال،
او مچوغه غوندې او په هغې کې ابراهیم علیه السلام کېنو او بیا ظالمان دومره چې ابراهیم علیه السلام یې بربنډم که جامې هم ته لرې کړلې ځکه دشمن یې تذلیل وله کوي او ټال بیا نوچتېږي فرشتې د رحمت راغلي دي او ټال یې کلک نیولی دی بیا شیطان ورته وایي سرتور سر ښځې راولی دا ټال به اوچت شي جینکۍ راوستلې سرتور سر هغې خپله ګډا مډا شروع کړه فرشتې د رحمت لاړه کوم ځای کې چې زنانه سرتور سري د رحمت فرشتې هلته نه ټینګېږي هغه ځي او ابراهیم علیه السلام یې اور ته وغورځوه د نمرود دا ګمان و چې د اور ته رسېدل او د ده سوځېدل د ده لوخړه کېدل سم دي اور ته تلل او د ابراهیم علیه السلام په اور کې ګلې ګلزار سمېدل سمو قلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم اوره یخ به شي ګورې معتدل یخ چې تکلیف موله ورنه کړي مري غوندې و دا سواد د کلام او د دې بره غرونو په شان یخني پرې رانولې ګورې په قلار چې صرف دومره چې دته د اور تکلیف نه او بلکې علما لیکي چې جبرئیل علیه السلام راغی د ملګرتیا لپاره ورسره په اور کې کېناست د جنت یو ښکلې باغچه ورته خدای په اور کې دننه جوړه کړه اوبه ورته خدای د اور په منځ کې را پیدا کړلې او دا میوې بوټي ورته خدای د اور په منځ کې را پیدا کړه وایه اوس بې د الله د ذات نه بچ کوونکي بل څوک شته اوس نشته اور یې ورته ګلې ګلزار د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده د دشمن د عذاب نه بچ کوونکي بې د الله د ذات نه بل څوک نشته یو د الله ذات نه به ذات پرې بچ کوي بل څوک دې نشي بچ کولی بلې مرحلې ته یې ګوره بیبي یې د په لاره روان دی هجرت کوي اوس غریب بیبي ساره ورسره ده د تره لور یې هم ده د پې نکام تړلی د بیبي هم ده او ښایسته خوبصورته ده لاک یو بادشاه دی ظالم بادشاه داسې ظالم بادشاه دی چې هغه دا څوکیداران په لارو کې کېنولي او چې چا سره ښځی بس دا خاون وله وجنې او ښځی ماله راولې ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې دا خو په لوی غم وړېدم بیبي ته وایي داسې کار دی چې ته زما ښځی نه دی خاوند دی خو په شریعت کې ما ته ارور خورم یو ګورې ښه ځکه دیني خور مې ټول د آدم علیه السلام اولاد یو ته مې خور یې مخکې پوه کړه نو که تا نه دا بادشاه تپوس وکړي یا د بادشاه کارندګان دا ورته مو چې دا سړی مې خاوند دی وی ورور مې دی ولې ټول مسلمانان وروڼه خویندې دي او که ما نه یې تپوس وکړه نو زه به ورته یم چې دا مې خور ده ولې که دا ښکاره شي چې دی زه خاوند یم او دا مې ښځه ده نو بیا ګورې ما درنه وجني او که دا ورته پته ولګي چې نه زه دې رور یم ته مې خور یې نو زه به د مرګه خو بچ شم که نه اخلي خدای سم رانه اخلي خو زه به د مرګه بچ ډېره ښه هغې راله دا بیبي یې بوتله هغه ظالم بادشاه بدعمله بادشاه له چې بویه تله دروازه یې ورپسې بنده کړه چې دروازه یې بنده کړه او هغه نیت ته دې وکړه چې دې ته لاس ور واچوي بخاري شریف کې حدیث دی ګورې څه داسې ناشولته خبره نه ده د حضور پاک مبارک خبره ده چې لاس یې سینګ دی له وروړه بسه پرېوته بادشاه په ځمکه خپې اوچته کړه او الاوړې پرېوته او دا فالج په منده فالج نه رالي دقسې د لاس خپو باندې فالج وه چغې کړې دي بیبي ته تا ما ته خیر وکړه او ما ته دوا وکړه بس پرېږدم دی نو دا مسلمان کې رحم زیاتې بیا او بیا د پیغمبر بیبي کې خو رحم زیاتې نو دوی ورته وکړه نو بیا ټیک شو چې ټیک شو یاره دا جوړ معلومېږي دا چې اتفاقا څه بیماري راغلې وه بیا کوشش کوي چې لاس ور اچوي بیا همغه چل پې وشي بیا وایي بس ما نه غلطي وشوه دې له الله معاف کړه بیا به نه کوم وایي ښه معاف مې کړې بیا ټیک شو چې ټیک شو بیا سوچ بدل شو شیطان خو سړي پسې نښتي بیا لاس ور اچاو بیا همغسې پرېوته یاره وایي بس دا مې درېیم ځل دی بیا به درته لاس نه اچم اوس مې معاف کړه وایي بیا مې معاف کړې هغه نوکرانو ته وایي راشئ دا بیبي بوځئ بس او یو خدمتګار یې موله ورکړه د بیبي هاجرې په شکل کې دا بیبي هاجرې دی وله ورکړه بعضې علما وایي د بادشاه لور وه لور یې ورته وبخله او څو بیبي نه وه د بادشاه ابراهیم علیه السلام له بیبي ساره راله خو بیا هم په زړه کې کشمکش سوچ و چې که زه ډېر هم د خپل خاوند ته ووایم چې ما له د بادشاه ګوتې نه دي را رسېدلې خو بیا به هم زما د خاوند په زړه کې خامخا هغه دغه به پکې وي شک به پکې وي په ما به خامخا زما د وجې به غږ نه کوي لیکن خامخا له به پریشان چې زما د ښځې ته سړی په دې خفه کېږي که نه چې ښځې له بل څوک ګوتې یوسي چې څنګه راله نو خاوند ته وایي ابراهیم علیه السلام ته وی ابراهیم وی الله دا هغه ظالم سکیم ناکام ما له ګوتې نه دي راوړې ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي او جړلې بیبي سارې جاړه ما ته الله ټول منظر ښولی دی ناست دلته هم هر څه لکه د شیشې ما لیدل هغه سره چې درې ځله څه شوي دي او تا معاف کړی دی هر څه ما لیدلي زه مطمئن یم چې تا له د هغه ګوتې نه دي را رسېدلې دې تکلیف نه بچ کوونکي دا څوک اوسه الله بل څوک نه د ابراهیم علیه السلام د بیبي په دغه وخت کې په کار راتلونکي دا څوک دی الله قسم دې ګورې چې څه قسمه تکلیف درته رسېږي مخلوق پرېږده الله ته سوال کوه مخلوق پرېږده الله ته زاري کوه اعتماد بروسه په الله کوه هر ځای به در رسېږي دا نشته چې الله به د یو ځای مدد کوي او بل ځای به نه کوي د کوټې ګوټ کې به دې مدد کوي دریاب په ویښ کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی دی هر ځای به دې مدد کوي کړی دی که نه دی کړی کب په ګېډه کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی دی ګنې لوی دریاب یونس علیه السلام کښتۍ ودرېدله او دې یو مړی دی پکې وي د مولانا تښتېدلی دی او دریاب ته یې غورځو چې ویې غورځو اوس به عقل بچ کېدل شته عقل باندې دا کوم ځای بچ کېږي یو کب خدای جوړ کړ شا به ځان به ور رسی چې دې د نه اوبو ته ونه رسېږي کب په تیزۍ راغی او چې څنګه یونس علیه السلام د کښتۍ نه وغورځېد کب خولې ته نیغ ور دننه کړ او شخوان به هم پرې نه وی نیغ به یې تېری نیغ د کب ګېډې له ورسېد عقل څه وایي ډاکټري څه وایي طب څه وایي ساینس څه وایي دا ټول دلته ناکام دي هغې وایي نه سوال نه پیدا کېږي د کب په ګېډه کې به جمدي سینګ پاتې شي
دا کوم ځای کې دی شي د کب ګېډې ته لاړ او بیا کب ته الله حکم کوي چې دریاب کې به چکر ورکړي د دریاب د ټول څومره دریاب کې د هغې ټول سیل په د یونس علیه السلام کو هم جیل کې پروت دی جیل زغلي کوټه کې پروت دی کوټه زغلي او د کب دا ګېډه ولا خدای لکه د شیشې په شان کړه چې څومره د دریاب حیوانات دي چې دا ټول دی ویني د دریاب ګوټونه ویني او په هغې کې څه وایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د دې مطلب او د لا حول ولا قوه تقریبا یو شی نه لا اله الا انت سبحانك خدایا یو ته ګوري بل څوک نشته بچکون کې به ستاره ذات نه بل څوک نشته الله د هر ابن پاک غلطی زما ده پروردگار داسې आवाज به کو چې د عرش فرشته د دې وو اسمانونو د پاسه د وو اسمانونو نه ګرځي په عرش د عرش دا یو اسمان د بل نه دومره لري دی لکه ځمکه چې د اسمان څومره لري دی بیا دویم د هغې نه دومره لري دی بیا دریم څلورم پنځم شپږم اووم بیا د الله عرش د هغې نه دومره لري دی لکه یو اسمان او بل اسمان کې چې څونه فاصله ده او بیا د الله د عرش د پاسه کرسي ده د عرش فرشتې الله ته درخواست کوي الذين يحملون العرش عرش یې نیولی دی یا الله یو داسې د زارۍ اواز مونږ اورو دا مونږ چاته نه دی اورېدلی قرآن شریف کې الله فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه چې دلته څوک نیکې خبرې کوي دا ټول الله ته رسېږي دا به نه وي چې الله ته نه خبرېږي لکه د هغې مثال خو نن سبا د موبایل په شکل کې تا ته معلوم دی که نه موبایل آزاد کې 2 کسان 3 کسان په کوټه کې خبرې کوي ټول هلته اورېدی شي که نه شي اورېدی بیا نن سبا خو هغه بل شی هم راووت که نه څه ورته وایي انټرنېټ کې هلته کې په لندن کې 10 کسان ناست دي کیمرا ورته مخامخ ده او دلته کې تا کمپیوټر کولاو کړی دی هغه ټول درته ښکاري د هغې خبرې مه اورې اوس خو هغه شی ختم شو چې دا به څنګه یو دا به څنګه ته چې دلته څومره نیکي کوې په هغه سکنډ نه پروردګار خبر دی ستا ټوله نیکي رب العالمین ته رسېږي هر څه نه خبر نو هغه فرشتې وایي چې الله داسې اواز نن دلته را روان دی چې ډېر زیات غلی غوندې دی ډېر روغ اواز دی او ډېر د زاری اواز دی او ډېر د عاجزۍ اواز دی الله دا اواز د کوم ځای نه راځي وایي دا مې یو بنده یونس نیولی دی الله څه چل دی ورسره دریاب ته مې رسولی دی او اوس دې وخت کې کب د دریاب اوومې ځمکې باندې پروت دی اوومې ځمکې ته رسېدلی دی او د هغې سره خېټه جنګېدلې ده او د یونس سر د په هغه کب په ګېډه کې دننه د هغه کب په اینه د پاسه ماته په سجده پروت دی دا چغې راته وایي ځمکې ته کې په هغه توره خټه د پاسه دې وخت کې کب پروت دی الله خو د هر څه نه خبردار او د په جګر د پاسه سر لګولې د کب دغه اینې د پاسه او فریاد کوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا الله ته خلاص کا پروردگار ته بچ کا دا د دین مسله مو ورغوري د نیکانو خلکو مرسته فرشتې کوي دلته کې چې کم نیک سړی وي په هغه تکلیف تېرېږي فرشتې الله ته درخواست کوي خدای ته ورسره رحم وکړه فرشتې الله ته درخواست کوي کوم ظالم چې ظلم کوي فرشتې ته الله ته درخواست کوي خدای ته هلاک کړه دې حالاتونه الله فرشتې خبروي نیک سړی دی حدیث پاک کې حضور پاک فرمایي یو نیک سړی دی نیک سړی او د هغه یو ښځه ده او دا ښځه د نیک سړي سره ظلم کوي زیاتې ورسره کوي په جنت کې چې کومې حورې دي د دې سړي دپاره مقرر دي هغه حورې هلته وایي ای ښځې خدای دې هلاکه کړه زموږ دا خاوند ولې تنګ د سره ولې ظلم کوي دا خو تا سره د څو ورځو مېلمه دی در نه به را جدا شي موږ له به راځي قاتلک الله خدای دې هلاکه کړه مشکات شریف کې حدیث دی هغه فرشتې پروردګار ته سوال کوي الله ته خو دې بچ کړه معافې کړه الله کب ته حکم وکړه راولټی کړه په غاړو باندې راوغورځو رب ذوالجلال څه وایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون کده په کپ په ګیره کې زنه یادولې نو تر قیامت پورې به مې د قبلم جون ورکړو دلم دغه دریاب کې به مې ګرځاو راګرځاو وایي کنه خدای نه لوی زور د بل چاشته نشته قسم دې ګورې ارسل الله په زور کې دې غټه ځکه سوچ کوم د شپې خوب ناراضي او سوچ کوم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب خدای دې سپومې ته دې وګورې څومره ښکلې پیدا کړې څوک یو بلف نشي جوړولی همیشه د پاره نشي رڼا کول پروردګار دې ځمکې ته دې وګوره دې نور ته دې وګوره الله دې ستورو ته دې وګوره پروردګار دې کائناتو ته وګوره دې انسان ته وګوره څومره ښکلې پیدا کړی دی دې شکل ته انسان وګوره الله د شکلونو کمی هم در سره نشته یو مور نه 2 بچي پیدا کړي د یو شکل یو شانتي او د بل شانتي د یو رنګ یو شانتي او د بل شانتي بټای کې په یو قالب چې خښتې جوړیږي یو شان جوړیږي فرق پکې نه یو قالب نه خدای سلور 15 شپږ لس بچي راوستل او د ټولو شکلونه د یو بل نه جدا رنگونه د یو بل نه جدا خویونه د یو بل نه جدا قدونه د یو بل نه جدا یو مخکمري بل رستمري یو نیک یو بد دا څوک کوي جواب راکړي الله کوي روغ رمټ سړی وي داسې بیماري پې راولي چې نه چونې کې نه چون حیران یې ورته خلک او بیمار سړی به ټول عمر به بیمار به سلو ته شپږو شلو کالو ته ورسوي دا څوک کوي الله دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده دا چې لګیم دا د دې معنا ده لا حول ولا قوة الا بالله هر تکلیف نه بچ کوونکی به د الله د ذات نه بل څوک نشته تکلیف د الله په قبضه قدرت کې دی د تکلیف بچ کول د الله په قبضه قدرت کې دی طاقت چې موږ له خدای را کړی دی د لاسو کې طاقت سترګو کې د لیدو طاقت غوږونو کې د اورېدو طاقت ژبه کې د وینا طاقت دا چا پیدا کړی دی الله پیدا کړی ولا قوة الا بالله الله امداد نه بغیر هیڅ طاقت نشته روغ رمټ سړی وي ښه پهلوان وي لاسونه ټیک پې ټیک وجود ټیک او ناګانه فالج به وي هغه خشته انسان ښکلی انسان فالج و څه چل پې وچو جي فالج و خپې نه کونټۍ جوړه شو خپله کېږه شي بلې ورپسې اوچتئ داسې ده که نه لاس کوږ شي توک سمسې بلې ورپسې اوچتئ هغه خولې چې ده به پې ښکلې خبرې کولې او خشته ذکر به یې پې کو
او ښکلې خبرې به یې کولې، هغې نه ډیوه جوړه شوه لاړې ته بېږي، بل والا خوله پاکوي. رښتیا ده که نه؟ هغه انسان چې بلې په اوږه ګرځاو نن بل په اوږه ګرځوي، خولې نه لاړې بېږي، پوزه بېږي، لاس پالج خپه پالج والی. رڼو روغ صحت د چا په اختیار کې دی؟ الله. او مرض د چا په اختیار کې دی؟ دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. دا لوی تفسیر د دې کلمې معنا ده، لا حول ولا قوة الا بالله. سخته کې په کار باندې څوک راځي؟ نه د زوی پکارېږي، نه د لور پکارېږي، نه د ډاکټر پکارېږي. دا ظاهري اسباب دي. دې کې که خدای مدد وکړه خو ډېره خلک کوي سم نشته. د کوفه کې یو سړی تاجر و، سوداګر، داسې تاجر و چې ډېر امانتدار خلکو باور سره خپل مالونه امانت یې ښودل. یو ځل د تجارت لپاره یو ښار نه بل ښار ته اراده وکړه، نو سامان یې ځان سره تجارت باندې خو څوک تش نه دي، پیسې دولت څخه واخېستل او روان شو. د کلي نه چې بار د کوفې و، کوفې نه چې لږ بار ووته روان شو، یو سړی ورته په دې لاره کې ولاړ دی. ده ته اشاره وکړه چېرته دی؟ وایي زه فلانکي ښار ته ځم. وایي ما به ځان سره بونه دی، یو اشرفی به دله درکړم، دینار اشرفی دا به دله درکړم، او ما ځان سره بوځم، ملګري به دې شم د سفر. ده وایي ډېره ښه ده چې یوازې ځمه، نو راشه دې به ځان سره سور کړم، نو دوه فایدې به حاصلې شي. یو خو به یو اشرفی والم، قریب به ترې والم، او دویمه دا ده چې د لارې به مې ملګري یوازې به ځم، نو د یوازې نه دا ملګرتیا ښه ده که ډېره ښه ده. را سور شه، ځان سره سور کا اشرفی ترې واخېسته، روان دي ګپ شپ لګوي. هغه کم سړی چې ځان سره سور کړی دی هغه مورته ځان نه نیک سړی جوړ کړی. اوس هم بعضې خلک داسې کوي، موټر کې چا سره وخېږي چې څه منځ یې بولي، موټر ته والي یا دې ملک یا وتښتوي، چې څه منځ یې لاړل لارې دوه دي. اوس دا سوداګر په عامه لار اوس تېغ روانېږي. دا چې کوم دویم ورسره سور شوی دی او دوی په دې دویم په دې لار ولې نه دی؟ سوداګر ورته وایي چې ما ته دا لاره نه ده معلومه. وایي نه ده خو ما ته معلومه ده، ډېره لنډه لار ده، ډېره نږدې ده. ته چې په کومه لار دی دا خو اوږده ده او دا ډېره لنډه لار ده. دې ورسره بیا خپلې ګپې شپې لګوي چې څه منځ یې لاړل، هغه لار په یو ځنګل ختمه شوه. لوی ځنګل دی، خطرناک، د انسان هډوکي هم پراته دي، د انسانانو کوپړې هم پرتې دي، د وینو نښې هم پرتې دي، او دا شاته کرایدار چې کوم د فورن دغه اس نه ودنګل، او په دې ملا کې یو خنجر پټ کړی، لوی خنجر دوه مخي دی، هغه یې راوویسته او دې سوداګر ته ویې راکوشه. او سوداګر غریب حیران شو، کوشه پرېږدم دې چې خدایه دا څه په مصیبت او په غم باندې ووړېدو. دا څه وشو؟ دا سوداګر ورته داسې کار دی چې ستا مقصد خو دا مال دی که نه؟ مال ما نه واله، دا اسم ستا، دا مال هم ستا، چې څه دي ما ولټوه، خو ما پرېږده خدای ته وګوره. وایي نه نه، اول به تا وجنم، دا مال به وروستو عالم، چې تا پرېږدم خو ته به سبا ما پسې خلک راولې، زما نشاندهي به وشي، زه به خلکو ته معلوم شم. اول نمبر به تا لالم، وجنم به دې، هغې نه پس به مال سره ګورم. چې دا سوداګر اوس پوه شو چې سړی را باندې مضبوط دی، چاړه ورسره د تقدیر ته نه شمه، نو بس اوس دغه وخت کې څوک په سړي په زړه کې به څوک راځي، اوس الله به راځي. دا کوم وخت چې دا ګاډي وجنګېږي که نه، معمولي ډغره وخوري، نو چې مسلمان نو په زړه غیر اختیاري د الله نوم راځي، الله خیر. زلزله چې راشي که نه، نو فورا دی وي الله خیر. دریاب کې خپه خوېږي که نه، نو دی وي الله خیر. د فطري تقاضا ده، دا نفسیاتي اثر دی، زړه کې به دې راځي چې بچ کوونکی ذات ګورې او الله دې بل څوک نه دی. نو دا سوداګر دې وخت کې وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله. د دې مفهوم دی ښه، او د الله نه بغیر خو بل څوک د خلاصولی نه شي. یو 2 رکعته مونځ ټیم راکړه، دې غلطه وایي. هغه ورته داسې په نشه کې وخندل، زه وایي وکړه دا چې سته کومې کپرې نه که نه، دین داسې 2 10 مونځونه کړي دي، خو مونځ رانه خلاص کړي نه دي. دغله چې دا ارمان دې پوره کوي، 2 رکعته ته م وکړه، سلام ګرځئ، نو بېغمه کوم به دی چې دې په مانځو درېږه الحمدلله رب العالمین او ولدوالین آمین، او صورت شروع کوي. دومره په هیبت چې صورت تیر شو، غم د غریب سره چې اوس ممرم په چاړه مې وایي پرېږدي مې نه، صورت تیر شو. نو یو آیات ورته الله ګوره، الله ته چې ته ځان سپارې الله به دې مدد کوي. یو آیات یې دې ذهن ته راغی، امن یجیب المضطر اذا دعاه، چې کوم سړی محتاج دی او الله ته چغه وایي، بغیر د الله نه بل څوک فریاد رس بل نشته دی. دا د آیات معنا ده. بس دا آیت یې ووایي او دې کې دې په مانځه ولاړ دی، دې کې یو شاه سوار غیبي راښکاره شو، په اس باندې سور دی، نیزه ورسره ده، د اوسپنې ټوپۍ په سر ده، او چې څنګه په اس را روان دی، اوس دا ګنټپ خو پې شو چې دا سړی خو راغی نیزې والا، نو هغه ته یې ور مخامخ شو چې زه ځان ته خلاص کړم څوک هم. هغه نیزه باز راغی او دې په نیزه ښه یو مضبوطه وه، او چې ویې واو نو اور بل شو او دا سړی پې وسوځېد. دی وایي چې ما خو سلام وګرځاو، چې سلام مې څنګه وګرځاو، نو هغه شاه سوار ته ور متوجه شوم. څوک یې ته؟ شاه سوار ته متوجه شوم. ته څوک یې؟ زه خو یې د لوی غمه خلاص کړم، ډاکو دې مړ کړه، اوم سوځېد. ته څوک یې؟ وایي زه د دې امن یجیب المضطر اذا دعاه غلام یم، د دې آیت غلام یم. تا چې کله په منځو درېدې او الله ته دې فریاد وکړه، وایي اسمانونه وجړقېدل. الله وایي چې یو فرشته پکار ده، زه ودرېدم، الله وایه یو بنده فلانکي ځای کې ګیر دی، مدد شب ځان رسوه، الله راولېږلم. سخته کې به دې بیا څوک پکارېږي؟ د الله به دې پکارېږي په سخته کې. بې د پروردګار نه بل څوک دی، قسم دې که بچ کړي، یو الله به دې بچ کوي، او که راته غواړې هم به الله درکوي. زه کله کله په دې اخباراتو کې د دې بعضې نجومیانو اشتهار غوندې لګېدلي چې ما نجومیانو لیکلي چې را دې شي مونږ زوی ورکوو، او لیکلي ګارنټي کې سا، ګارنټۍ سره زوی ورکوم، ګارنټي کې سا، او بانډ له راخېجوم، ګارنټۍ سره راخېجوم. دا خلک ډېر سادهګان دي. ګارنټۍ سره چې ته خلکو له زوی ورکوې ځان ولې نه جوړې، او ګارنټۍ سره چې بل له بانډ راخېجې خو ځان له راخېجه وکړه،
او ګارانټۍ سره کامیابي ورکوم. نو په کامیابي ستا په لاس کې ده، د ګارانټۍ بچیه دا د خدای په لاس کې ده. دا زمونږ قمقل خلک دي، بس خلک هم ورپسې روان دي. زه یو ځل پېښور کې روان وم، یو سړی دا مرغو والا ني اوس ختم شوي، پخوا به دا ډېر ناستو دي بالي سار سره مرغو والا ناست دی، اوس ورسره لفافې پرتې دي. زه روان یم چې دغه مریض تپوس ته او بې اختیاره زما دې پنسۍ ته یې ګوتې کړې، ما ایله کار یې په پرېوتم خو خدای ته بچ کړم. غصه م راله خدای پنسۍ ته راله چا لاس